د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د تخنیکي توکو د مرکز یوه څنډه ده. په دې بازار کې یو هټیوال شمس الله وایي چې دوی بیرته خپلو کاروبارونو ته راګرځېدلي دي. هټۍ یې خلاصې کړې او د ورځنۍ سوداګرۍ چاره یې پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم خلک له بېلابېلو ښارونو او ولایتونو راځي د خوراکي توکو، کالیو، تخنیکي وسایلو او نورو اړینو توکو پیرل کوي. اوس شکر الحمدلله ټک مک کښېنست، بازار سره خلاص دی او د پخوا په شان باندې خلاص دی. بل ورته نور هټیوال او د سپین بولدک اوسېدونکي وایي چې سره له دې چې حالت عادي سوی، سوداګر لا هم اندېښمن دي. هغوی وایي سوداګر د توکو کانټینرونه نه خلاصوي ځکه چې بیا ممکنه جګړه یې سوداګرۍ له ستونزو سره مخ نه کړي. اوسېدونکي د کاروبارونو د ودې لپاره د دروازو د خلاصېدو او بدیلو لارو غوښتنه کوي. حالات خدای دې وروره دروازه بنده ده، فلحاله خو څه سوداوي سره مشکوکه دي، سوداوي نشته او کانټینران هم ډېر نه خلاصېږي. تجاران بیریږي چې اوس یو ټک ټوک جوړ نه سي او دغه نه سي. دلته مالونه څه کم دي، ګرانۍ نشته، انشاءالله د ګرانۍ نشته چې اوس هغه پسې هم د الله مسوا دي. وضعیت اوس د پخوا پر مهال اوس فلحاله ډېر ښه دی، الحمدلله امن فضا د شی نشته. نو اوس فلحاله کارونه یې لږ خو بیا مو څه ولاړ دي د پخوا پرتله به. هاخوا د سپین بولدک ولسوالۍ مسؤلین وایي چې پر فرضي کرښه له پاکستان سره دروازه یوازې د کډوالو پر مخ پرانیستې ده، خو د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره لا هم تړل شوې ده. دروازه د راستنېدونکو کډوالو پر مخ خلاصه ده، البته د پیاده‌رو په مخ، د پاسپورت په مخ او د ترانزیت په مخ بنده ده. وضعیت ډېر نورماله دی، وضعیت خلک پر عادي ډول خپل کاروبار کوي، کوم مشکل نشته. د سپین بولدک بازار د سویل لویدیځ زون په مهمو سوداګریزو مرکزونو کې شمیرل کیږي چې په لوړه کچه سوداګري پکې ترسره کیږي او د سیمه ییز اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري.